پلی سوخته د دنیا پای د وکلن تدریج مرګ کیسه د ناول اومه برخه. په ورته وخت کې په افغانستان کې اوازه خپره شوې وه چې نستو په هند کې د روږديتوب د پرېښودو له امله اوس کاملا جوړ او ښه تندرسته شوی دی چې ډېر ژر به بیرته خپل هیواد ته راوګرځي. یوې افغانې کورنۍ د عزیز په نوم خپل زوی دلته د بسترې کېدو لپاره راوستلی و. د عزیز حالت مې چې ولیده زه سخت ودردېدم، ځکه پوهېدم چې دا ځای د هغه لپاره ډېر ګواښونکی دی، نو په همدې خاطر مې زړه پرې سوځېده. یوه ورځ یې د ګیرې پال واخیست او خپل شریان یې پرې کړ. د دې کار په جزا کې د دې مرکز مسؤلینو تصمیم ونیوه جبر بل مرکز ته بوځي. ما نشو کولی چې غلی پاتې شم. له مسؤلینو مې د خیر ښېګڼې او مهربانۍ غوښتنه وکړه. هغوی وویل سمه ده. د شپې لخوا یو ډول درمل راکړل چې یوه اونۍ مې خوله راکاږه کړه. خبرې مې نشوه کولی او عزیز یې په دې ټولو سربیره بیا هم له ځان سره یووړ. څو اونۍ وروسته یې بیرته راوست او همدلته یې بستر کړ. د عزیز ټول وجود په بشپړ ډول شړېدلی و. د ماته خپله کیسه وکړه. داسې یوه ځای ته یې زه بیولی وم چې د ځان وینځلو لپاره یو تشناب هم نه درلوده. د سړښت او یخ په موخه یې یوه بد پکرته چلنه کړې وه. داسې احساس مې کاوه چې په یخچال کې پروت یم. په هند کې د درملنې دوره زما د ژوند تر ټولو دردمنه او سخته دوره وه. زما زړه و چې 4 ژوندۍ خپرونې جوړې او خپرې کړم. د دې خپرونو په لړ کې له ښاغلي حق دوست څخه مننه وکړم او د دې ترڅنګ ورته ووایم چې دا د څنګه ځای ته راوستلم او څه راسره کیږي. مګر زه د 2 تیږو په منځ کې د کوچني کېدو یعنې اوبه کېدو په حال کې وم. یوې خواته مې فکر کاوه چې حق دوست صاحب خو له ما سره د یوه ښه نیت په بنسټ مرسته کړې ده، خو بلې خواته دلته داسې څه راسره کېدل چې د انسانیت له چوکاټه بهر و. لومړۍ خبره دا وه چې داسې فکر کېده چې زه دې نړۍ په کچه د روږدو کسانو یوه غوره روغتون ته بیول شوی یم، په داسې حال کې چې دا ځای له زندان څخه هم بدتر و او هیڅ ډول امکانات یې نه درلودل. ما به چې کله ځینو ملګرو ته د جنګلک او فینکس د روغتونونو کیسې کولې، دوی به داسې احساس کاوه چې ګواکې دا خو بیخي جنت ته ورته روغتونونه وو. دغه کار د ښاغلي حق دوست لپاره یو ښه بستر جوړ کړ، یوه رتبه ترفیع یې وکړه او وروسته د نیمروز ولایت د امنیت مدیر شو. خو بیا هم هغه له ما څخه دا هیله درلوده چې په هر لایف خپرونه کې له حق دوست څخه ځان پوروړی اعلان کړم. بل اړخ ته له دې څخه ویرېدم چې څنګه کولی شم دا ټول درد چې ما په هند کې تیر کړی دی بیان کړم، او که زه دا کار وکړم امکان لري حق دوست او نور خلک باور ونه کړي، ځکه دلته دا خبره مشهوره ده چې هند پرمختللی ملک دی او روغتیایي برخه خو یې بیخي ډېره معیاري او له نعمتونو ډکه ده. خو د الله جل جلاله شکر ادا کوم چې په همدې وخت کې عزیز چې له ما سره په هند کې په یو روغتون کې بستر و را پیدا شو. ښه خبره دا وه چې هغه اوس شکر له روږديتوب څخه روغ شوی و او دا هغه څوک و چې په هندي روغتون کې د هر څه شاهد و. په لاجپت نګر کې ښاغلی دوست ټینګار کاوه چې فلم څه ډول پای ته ورسوم. په پای کې له خپله ځایه پورته شوم، چیغه مې کړه ای خلکو، ای افغانانو، ښاغلی حق دوست 3 میاشتې کېږي چې زه د زندان په څیر په یو داسې ځای کې ساتلی یم. هغه لا هم وایي چې فلم باید په یوه ښه او غوره بڼه پای ته ورسوم. د دې پر ځای چې زه ووایم چې زه په ډېر بد حالت کې تداوي شوم، باید ووایم چې د ډېرو ښو امکاناتو په موجودیت او په ډېر ښکلي محیط کې تداوي شوم. وروسته له دې چې له لنډمهالې نشې څخه ووتم، د حق دوست له خپلوانو یو کس و چې ترجمان و او د دې دندې په بدل کې $10 معاش اخیسته. زه یې هغه ته وروستلم څو خپلې پیسې بیرته ترې واخلم. ښاغلی عزیز هم شاهد و، هغه هم له هغه کس څخه بیرته $10 واخیستل. په یو ترجمان باندې $10 درلودل. زه یې هغه ته وروستلم څو پیسې بیرته ترې واخلم. ښاغلی عزیز هم شاهد دی چې سیټي واک ته لاړو او خپل $10 یې له هغه سړي واخیستل. ویره یې درلوده چې زه یې په اړه فیسبوک کې څه ونه لیکم. په دغسې حالت کې زه بیرته کابل ته راغلم. زه ډېر خفه وم او عقده یې اخیستی وم. کله چې ما په ویډیو کې خبرې وکړې د پلی سوخته په اړه یې زما د روږديتوب اړوند کومه ویډیو چې خپره کړې وه هغه یې هم له منځه وړې وه. ما په خپله پاڼه په یوه ژوندۍ خپرونه کې د کابل د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر
ښاغلي میان احمدي په اړه په دې خاطر چې دوه همکارانو یې زه وهلی او ډبولی وم خبرې وکړې، مګر ښاغلی لمر خلیل د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې قومندانۍ د کشف مدیر چې زما ډېر ځوانمرده ملګری و له ما سره یې اړیکه ونیوله او ویې ویل ښاغلي میان احمدي خپله غوښتنه کړې ده چې راشه د پولیس اختان زورونه واخله او ویې ګوره چې څه ډول دی. کله چې پولیس اختا ته لاړم ښاغلي میان احمدي په یو لنډ کورزر موټر کې ناست و. راته یې وویل زه سخت انتقاد منونکی یم، تا زما په اړه ویلي وو چې د مافیا په ترویج کې زه هم لاس لرم. نن وګوره چې د لومړي ځل لپاره زما د مدیریت په دوره کې دغه پل پاک کیږي. وروسته له هغه چې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه کې ما د ښاغلي میان احمد احمدي پروګرامونه وکتل. هغه وخت مې د هغه رښتینې څېره وپېژندله. هغه په ډېره چټکۍ او کم وخت کې پولیس اختا او د علي مردان باغ له روږدو تش او پاک کړی و. خو د دغه نیک اقدام او غوره فعالیت په خاطر دی د یوې دسیسې ښکار ګرځېدلی و. د کابل نشه یي توکو پر ضد د مدیریت له دندې یې لرې کړی و او زندان ته یې اچولی و. د شمس زمانې په نوم بل لوی مواد پلورونکی د میان احمد احمدي د سرتیرو لخوا ونیول شو. هغه په خپل څرګندونو کې په دې موخه چې ګواکې له ښاغلي میان احمدي څخه یې خپل غچ اخیستی وي لیکلي وو چې میان احمد احمدي له هغه سره همکار و. په همدې چل ښاغلي احمدي ونیول شو او له نیولو یې 5 میاشتې وروسته د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې موږ میان احمدي په همدې غلا کې نیولی دی. میان احمد احمدي په 18 کاله بند محکوموي او ښاغلی لمر خلیل هم په 8 کالو بند، ځکه د ښاغلي لمر د بندي کېدو په پار هیڅ ډول قانع کوونکی دلیل نه و موجود. محاکم ښاغلی لمر خلیلي آزادوي چې له آزادېدو وروسته خپل کور ته نږدې د مافیا لخوا په شهادت رسیږي او د میان احمد احمدي په زنداني کولو سره پولیس اخته تر پخوا څخه لا قوي پرانیستل کیږي او پایښت پیدا کوي. د علي مردان باغ چې د ښاغلي میان احمد احمدي په وخت کې له اوسېدونکو خالي شوی و، خو نن له بده مرغه په کابل کې د نشه یي توکو تر ټولو لوی او ګڼې ګوڼې په بازار باندې بدل شوی دی. پوښتنه دا ده که چیرې ښاغلي میان احمدي فاسد شخص و د خپل فعالیت پر مهال پولیس اخته او د علي مردان باغ وتړل او هغه خلک چې نن ځانونه ژمن ښیي د فعالیت پر مهال څه ډول دغه دوه لوی او بانفوذه ځایونه په کابل کې د نشه یي توکو پر ځواکمنو ځایونو بدل شوي دي. د هند تر درملنې وروسته زما د روږديتوب شدت ځواکمن شو او عقده مې لا غښتلې شوه. د جنرال اندرابي زوی ښاغلی میهن مومن د هند له درملنې وروسته د خدمات ملت په نوم په خپل شرکت کې د 3 میاشتو لپاره ماته یو کار برابر کړ چې په دې موده کې مې وکولی شول څو د جنرال مومن د ژوند او مبارزو مستند فلم جوړ کړم. په هغه ځای کې زما کار له پای ته رسېدو وروسته ډېرې بیکارۍ یو ځل بیا هماغه انسان خوړونکی ښامار پولیس اخته ته وګرځولم. دا 3م ځل لپاره روږدی شوم. دا ځل مې پلار د ډګروال میر امان الله ظافر په همکارۍ د پولیسو 300 بستریز روغتون ته بوتلم او هلته د روږدو کسانو په څانګه کې بستر کړم. مګر له هغه ځای څخه تر وتلو وروسته مې بیرته اعتیاد یعنې روږديتوب ته مخه کړه. پلار مې بیا هم غلی پاتې نه شو. دا ځل زه د دارالامان 40 بستریز روغتون کې بستر کړم. هلته مې د کتاب د لیکلو په پار په ذهن کې لومړنۍ خبرې را ژوندۍ کړې. دا تیارې بل اړخ ډېر ډنګر و مګر ښکلی حیرانوونکې وه. شاوخوا 13 کاله عمر درلود. په 12 کلنۍ کې روږديتوب ته مخه کړې وه. د ژوند داستان یې د تراژیدیو او غمونو څخه ډک و چې په یاد راوړلو سره د انسان د بدن ویښته پورته کېدل. په 24 ساعتونو کې 8 ځلې عصبي حمله پرې راغلې وه. هومونیا، پید، الکترولیت یا مرګي په هر ځل حملې سره یې د پوزې له سریو څخه د وینې سیلاب جاري کېده. حس مې کاوه چې ممکن هره شیبه یې اسرائیل ساه واخلي. مګر د هغه وضعیت او ژوند ته حتی اسرائیل علیه السلام هم خفه کېده. البته دا زما خپل فکر او مهرباني ده. په دې ډول هغه د ژوند اخیستو څخه لاس په سر کېده. څنګه کولی شم چې هغه سختې سړې او د زړه تنګون ورځې هېرې کړم؟ هغه ورځې چې د معتادینو د درملنې 40 بستریز روغتون د زهرو د له منځه وړلو څانګې کې بسترې وم. لوږه، د روږدو وهل او ډبول، د روږدو ځورېدل او عذاب، تر ټولو دردونکې، غمجنې، ترخې او خړې ورځې. دا هغه شیبې دي چې زما په زړه کې د هغه انځور په څېر چې د پولادي میخونو په واسطه په تیږه کې حک شوی وي. د هغه ښکلي 13 کلن هلک مارک او ساه ورکول
چې زما مخامخ میز کې بستري وو په وجود خاطراتو کې مې حق شوي دي. هغه زموږ د سترګو په وړاندې ساه ورکوله او موږ یوازې ورته کتل. ډېر ښکلی و، تر دې حده ښکلی و چې زه یې د قلم په واسطه کلمو کې ښکلا نشم انځورولی. سترګو یې یوه ځانګړې ښکلا درلوده چې د هغه د څېرې ښکلې برخه یې جوړه کړې وه. هغه شاید د عدسې په واسطه تر ټولو ناوړه پیښې لکه د موادو پلورونکو، د نفساني غوښتنو، د شاوخوا زیان رسونکو او په انتظار پاتې مور د ستومانه بڼو. توره شپه د روغتون له کوچنۍ کړکۍ څخه خوره وه. د ناروغانو زګیروی او دردونه هغه غږ و چې زموږ د آرامه کوټې وضعیت یې نارامه کاوه. د روښانه څراغ په روښانه سیوري کې مې ورته وکتل چې سترګې د کوټې چت خواته ژورې پاتې وې. خپل دردونه او غمونه یې یوازې د کوټې له چت سره تېرول. د وجود په داخل کې یې سړې، سختې او تورې ورځې د سګرټ د دود په څېر ګرځېدې او حسابولې. او هغه کسان چې د انسانانو وینې یې تویولې هغوی یې ژغورونکي بلل. خپل غمجن او دردونکی ژوند مې یوې خواته او زما مخامخ تخت کې د تراژیدۍ ننداره هغه څه و چې هره شیبه مې د سترګو په وړاندې انځورېده. دې کړاوونو او تراژیدیو به لاسونه سره یو کړل او زه به یې د وحشتناکو او ویرونکو خوبونو نړۍ ته بیولم. شپې په خپلې ټولې تاریکۍ سره چې لري یې د سهار د روښنایي پر وړاندې تیاره نه شوی خورولی. او د دې پیغام په اساس چې په هرې تیارې پسې رڼا شته او هره تیاره خپل ځای روڼ سهار ته ورکوي. موږ د پاکولو یعنې سمزدایي یا ډیټاکس بیړنۍ کوټه کې بستر وو. سهار معالجو ډاکټرانو زموږ له کوټو څخه د ناروغانو ارزونه پیلوله. په معالجوي برخه کې 2-3 محدود ډاکټران وو. نوی یو ډاکټر چې د غرور لوړو ته رسېدلی وو تازه د روغتون د معالجوي څانګې مسؤل ټاکل شوی وو. کله چې زموږ کوټې ته راته فکر به دې کاوه چې ابو علي سینا کوټې ته رادننه کېږي. په ډېر غرور سره یې روغتیا پالنه کوله او په داسې حال کې چې تمثیلي غوسه کېدل یې هم زده وو. نو د ناروغانو په اسنادو کې به یې هر څه له خپله زړه لیکل. دغه سهار ډنګر هلک 8 عصبي حملې تېرې کړې وې. د خبرو کولو توان او انرژي نه درلوده او د ډاکټر په تمه و په پای کې داسې حالت ته ورسېده چې لږ همکارۍ ته یې هم اړتیا درلوده. ځکه بیخي له ټیکه غورځېدلی و، خو له بده مرغه چې هېڅ چا پام نه ورته کاوه. ما د ارزونې پر مهال هغه ځوان او مغرور ډاکټر ته وویل: ښاغلی ډاکټر، موږ له پرون سهار راهیسې تر اوسه پورې په دغه ځوان باندې د 8 عصبي حملو شاهدان وو چې پوزې څخه یې وینې هم بهېدې. په ناڅاپي توګه یې د ځوان خواته ورپام شو. د پوښتنو او ځوابونو د ترلاسه کولو په پای کې چې کله ډاکټران د ده له حالت څخه خبر شول په ویره کې شول. داسې ونه شي چې هغه د دوی تر کنټرول لاندې په روغتون کې ومري. د هغوی زړه و چې په کم وخت کې ډېر ژر او د همدغه حالت په بهانه کولو سره هغه میوند روغتون ته ولېږدوي. ډاکټر له هلک وپوښتل: پایواز دې څوک دی؟ هلک ځواب ورکړ: ورور مې دی. ډاکټر وویل: ورور دې څه کار کوي؟ هلک ځواب ورکړ: روغ دی و، نوی روغ شوی دی او بیکاره دی. ډاکټر خپل یو همکار ته ځیر شو او ویې ویل: پایواز باید راشي او دغه هلک د میوند روغتون ته بوځي او یا د 100 دانې ویټامین کا امپول راوړي چې ورته تطبیق یې کړو. د هلک سترګې له اوښکو ډکې شوې وې. پر سپین بې وینې مخ او شونډو یې اوښکې را روانې وې. ډاکټر وپوښتل: ولې ژاړې؟ هلک ځواب ورکړ: ډاکټر صاحب، کومه ورځ چې زه دلته راوستلم او بستر یې کړم، ورور مې زموږ له ګاونډي څخه 1000 افغانۍ پور واخیستې او زه یې دلته راوستم. فکر نه کوم چې د پیسو د نه موجودیت له امله هغه دلته راشي. له خواشینۍ نه مې زړه ډک و. په مخ او شونډو مې اوښکې را روانې وې. د هلک د ژړا له امله رامنځته شوې چوپتیا د ډاکټر د پوښتنو غږ ماته کړه. پلار دې چیرته دی؟ د هلک ستونی ډېر نیول شوی او درد یې درلود. ژړا د خبرو کولو مجال نه ورکاوه. په ژړا او دردمن حالت کې ډاکټر ته ځواب ورکړ: پلار مې عملي دی، پلار مې روږدی دی. د هغه په دې خبرې سره په کوټه کې مطلقه چوپتیا رامنځته شوه، مګر هغه ناوړه درد او ژړا چې زما ستونی یې نیولی و له منځه لاړ. هغه ناولې بړستن چې شاید له ما څخه د مخه هم سلګونو روږدو خپل ژوند پکې تېر کړی وي په خپل سر مې راکاش کړه او ومې ژړل. هغه ژړا چې غږ یې درلود خو په ډېر جوش او شدت سره زما له سترګو اوښکې بهېدې او د هلک د مظلومیت په لویوالي کې مې فکر کاوه.
نه پوهیږم چې دغه وضعیت ولې زما د راتلونکي په اړه ډیر دردناک او تور انځور زما په ذهن کې جوړ کړی و. زه د خپل ژوند راتلونکي ته بیولم چې له نن څخه وړاندې څو کلونه تیر شوي دي. جوړ او غښتلی زوی د ناروغۍ په بستر پروت دی. فقر او بېوزلي د هغه د بدن بند ځوروي. د ډاکټر د پوښتنې په وړاندې چې په خورا کبر سره ورته وایي چې پلار دې څه کار کوي، هغه په رېږدېدونکی او مات شوي غږ ځواب ورکوي او ورته وایي چې پلار مې روږدی دی، پلار مې عملي دی. زړه مې کېده تر خپلې بدبویه او خیرنې بړستنې لاندې چغې وکړم. زړه مې کېده چې له خپله ځایه جګ شم او د کوټې شیشې ماتې کړم او وروسته د خپلو لاسونو رګونه ورباندې غوڅ کړم. زړه مې کېده له روغتون څخه وتښتم او د قرغې په بند کې ځان ډوب کړم. ښه مې په یاد دي چې یو ملګری مې درلود او په ډېر عاجزه یعنې فقیرانه توګه یې راته ویلي وو نارینه د خپل وجود په داخل کې ژاړي. د نارینه په سترګو کې باید اوښکې ونه لیدل شي. که د وجود په داخل کې ژاړي یا هم کوم غم ولري بیا هم په شونډو مسکا خوروي. او یو نارینه باید اوسپنیز خاصیت ولري. ډاکټرانو په خپل منځ کې وویل څه وکړو؟ هماغه ډاکټر چې ډېر متکبر او سخت زړی و ویې ویل هیڅ. پای واسطه خبر ورکړی چې د عصبي ناروغۍ د درملنې لپاره راشي او بویزي موږ نشو کولی چې مسؤلیت یې واخلو. که په همدې روغتون کې ومري ځواب به یې څوک ورکوي؟ هلک جسماً ډېر کمزوری و. په ډېره سختۍ له خپل بسترځای څخه راپورته شو. د له ډاکټرانو د مهربانۍ او ترحم هیله درلوده. ورته یې وویل ګرانو ډاکټر صاحبانو، هیله کوم زما کورنۍ مه خبروئ، زه خپله رغېږم. که چیرې نور روغتونونو ته د بیولو اړتیا وي او هغه امپولونه چې تاسو یاد کړل، ورور مې مجبوره کیږي چې راشي او دا ځل زه یقین لرم چې څوک قرض نه ورکوي. په همدې اساس 3 میاشتې کیږي چې ورور مې پاک او روغ شوی دی. خو الله دې نه کړي چې بیا نشو ته مخه کړي او مخکینی حالت ته وګرځي. ډاکټر وویل ستونزه نشته، پلار دې راغواړو. هلک په لوړ غږ وویل ډاکټر صاحب، پلار مې هغه شپه چې دلته یې زه راوستلم او بستر شوم، هغه وخت هغه ګیلمچه چې مور مې د رومیاتیزم له امله پرې ویده کېده له کور څخه یې پټه کړه او د موادو په بدل کې یې وپلورله. هغه څنګه کولی شي چې راشي؟ په ناڅاپي توګه یو ویرونکي فکر د خپل ژوند راتلونکو 80 کلونو ته بوتلم او ومې ویل 80 کاله وروسته زما په کور کې یوه ټوټه ده چې د روماتیزم ناروغۍ په خاطر مې مېرمن ورباندې ویده کیږي. خو زه دومره بې غیرته کېږم چې هغه ټوټه له خپل کور څخه پټوم. د مېرمنې د ناروغۍ خیال نه ساتم، هغه په لږو پیسو پلورم او ځان ته نشهیي توکي ورباندې اخلم. ننګ راګیر کړم او له ځان سره مې وویل چې نه زه هیڅ وخت داسې بې غیرتي نه کوم. که مې 18 کلن زوی ته یو شی ورکولی نه شم نو ولې یو شی ترې واخلم او پټ یې کړم؟ نه غیرت، نه عزت او نه هم د یو پلار له برم او عزته ډک غرور. کله مې چې جسمي او فکري حالت عادي حالت ته راوګرځېده، څلورو خواو ته مې وکتل. ومې لیدل چې ډېر ناروغان د ډاکټرانو په شمول همغه ځوان ته متوجه دي او حیران ورته ګوري. د یوه ډاکټر غږ راته چې ویل یې ته ارام ویده شه، موږ یو کار کوو، مګر ته هم یوه ژمنه او قول موږ ته راکړه. وروسته د دې چې هغه فکرونه او خیالات ته اندېښمن او غمجن کوي، هېڅکله پام ورته مه کوه او مور ته تسلیمېږه. د کوټې له ملګرو سره د خبرې وکړه، وخانده، څو په دې ډول فشار در باندې کم شي. په داسې حال کې چې د شونډو پر څنډې ملیحه مسکا خوره وه. ویې ویل په سترګو ډاکټر صاحب. بیرته په خپل بستر کې پرېوت او اوږد وغځېد. ډاکټران زموږ له کوټې څخه ووتل او هلک یو ځل بیا د خپل ژوند په هماغه غیر هندسي او غمجنه زاویه چې دا د ټولو بدبختیو پای دی د خپلو ښکلو سترګو په ګاټو کې بدرګه کاوه. یا د ناروغۍ نوموړی لکه له پیړیو راهیسې د تعاوني کاروان د استبداد په څېر ځپلی دی او د جزام کورونو په څېر یې د غمجنې ناکامۍ زرګونه سره سندونه په لاس کې لري. په څېره کې د روږدېتوب نږدې د 2 لسیزو ژوند اخیستونکي، سوځونکي، ستړي کوونکي، غمجن او سوړ حالت کولی شو پاڼه په پاڼه ولولو. کله به مې چې د هغه غمجنې او خفه څېرې ته کتل، حس مې کاوه چې زما بدن، فکر او جوړښت لکه د یو عصري انقلاب د رامنځته کېدو په څېر مات شوی دی. هغه انقلاب چې زما 5 کاله روږدېتوب ته یې د پایلې ټکی کېښود
پر بدن مې د ځواک یوه قوي څپه خوره شوه او دې پایلې ته رسېدلی وم چې هو نور روږدېتوب بس دی. زه باید په راتلونکي کې لکه تخریبونکې سرطاني غده هره شیبه خپل ماشومان د شمعې په څېر ونه سوځوم. که څه نشم ورکولی نو له دوی څخه باید څه وانخلم. په پښو ودرېدم په داسې حال کې چې د کوټې ټول ملګري مې په خپلو ځایونو کې ویده وو. د خپل خوب د تخت تر څنګ ولاړ وم. د میز روک مې خلاص کړ. کوچنۍ کتابچه مې چې لږې پاڼې لرلې او په منځ کې یو قلم ایښی و. دې کتابچې د یوه کس لپاره د انتظار شیبې تېرولې چې د خپل ژوند څو کرښې د هغه پر سپینو پاڼو باندې ولیکي. د یوازیتوب احساس مې درلوده. بیا مې هم فکر کاوه چې زما د ژوند او کتابچې ترمنځ یوه اړیکه شته. د لیکلو پیل مې د خپل روږدي ځان پر وړاندې د یوه نوي انقلاب پیل و. هو، زما په ژوند کې سترې ارزښتناکې شیبې هغه جادویي کلمې وې چې د درملنې پړاو مې په پوره قوت سره تیر کړ او په همدې توګه لا ځواکمن شوم. قلم او کتابچه مې راواخیستل. لاړم د خوړنتون پر میز باندې کېناستم او خپل ځان ته مې وکتل. اوس د یوې سترې پرېکړې ځواک زما په وجود کې پیدا شوی و او دې ته یې اړ کولم څو د ژوند په اړه فکر وکړم. هغه څه چې تر اوسه مې په ذهن کې هېڅ نه و تېر شوي. ما باید د 7 کاله ژوند لوړې او ژورې چې د روږدېتوب له امله رامنځته شوې وې د پاڼو پر مخ باید لیکلې وې. خو په هر صورت دا وخت ځواکمن شوی وم. قلم او کتابچې له ځمکې څخه اسمان ته د هغه وخت په څېر چې کله روږدی نه وم د الوتلو وزرې غوړولې وې. هو، ما د بریا په پایله کې په خپل بې شعوره ضمیر کې یو جدي ماموریت حق کړی و. همدغه ځای د دارالمان 40 بستریز د روږدو د درملنې روغتون د خوړنتون د میز پر سر مې چې کله خپل قلم کېښود په ناڅاپي توګه مې دغه جمله پل سوخته یعنی د دنیا آخر ولیکله. هو، پل سوخته د دې دیار د سوځېدلو وروستی ځای دی چې هر وګړی له ځان سره د درنو کڅوړو او بارونو په څېر سوځېدلې تیاره